کجره تاسو سحر په نهار باندې د الله تعالی د درې نومونه واخلي او په خپل ګوتو باندې ورشف کوي نو تاسو قسمت په د الله تعالی په فضل سره کولو شي تاسو د رزق دروازې بم کولو شي او دومره مال دولت په الله تعالی در نصیب کی چې داغه په سنبالولو باندې بیا تاسو نه پويږئ او داسې زینب الله تعالی تاسو ته مال دولت در نصیب کی کنا چې هغه زین تاسو وهم او ګمان کیم نبی نو د الله تعالی د درې نومونه کم کم دي او د دې وظیفې طریقې کار څنګه دي دا ټول زتا اوس ته مم د نمونه زتا اوس ته په سکرین باندې لیکم دینه بزان ل سکرین شاټ واخلئ د دې وظیفه تاسو کوي دا ټول فائدې به تاسو ته الله تعالی در نصیب کوي وظیفه درته درخم وظیفې نه مخکې اول اجازه درکوم ځکه چې په کمنټ کې بیا اکثر ملګری دا تاسو نه کوي چې مونږ ته د دې اجازه شته وکنه نو ټول ته مکمل اجازه ده او که تاسو غواړئ چې مونږ ته د خصوصي اجازه ملو شي کنه بس په کمنټ کې او سبحان الله اولی کوي یا خپل نوم پکې اولی کوي او دا ویډیو خپل ملګرو سره ډیره شیر کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ بس تاسو ته زما طرف نه سپیشل اجازه ده صحیح شو جی راز وظیفه طرف ته د الله تعالی د درې نومونه چې دي کنه دا دی یا لطیف یا رزاق یا وهاب دا چې دي کنه چې څنګه تاسو سحر را پاسئ نو بهتره ده چې د ناشتي نه مخکې تاسو بس دا درې نومونه واخلئ یا لطیف یا رزاق یا وهاب بس دا به وای په دې ګوتو باندې به ورشوف کې شوف بس صرف یو پیره د درې نومونه ویل دي بس بیا په خپل ګوتو باندې شوف کول دي هر ورځ چې تاسو دا کوي کنه نو ان شاء الله قسمت بم الله تعالی تاسو کولو کی د رزق دروازې بم الله تعالی تاسو کولو کی او دومره مال دولت په الله تعالی در نصیب کی چاغي په سنبالولو باندې بیا تاسو نه پیږئ او داسې زینب الله تعالی مال دولت او رزق در نصیب کی کنه چاغ کې زین تاسو وهم او ګمان هم نوي بس دا وظیفه ازدا کوي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ صرف د الله تعالی د یو نوم یا کریم وظیفه تاسو شروع کړئ نو فرشتي به درته دعا کوي چې الله تعالی دته عزت ورکړي یا الله دته عزت ورکړي نو فرشتي چې تاسو ته دعا وکړي نو تاسو سوچ وکړئ چې تاسو ته الله تعالی سونه عزت درکړي آیا د فرشتو دعا به الله تعالی نه قبلوي خامخا به ان شاء الله الله تعالی دعا قبلوي او د دې فرشتو دعا په برکت سره به الله تعالی تاسو ته عزت در نصیب کوي نو د دې یا کریم وظیفه ترتیب څنګه د کم ټیم کې به تاسو دا وظیفه کوي د تاسو غوږ کېږدئ نو دا وظیفه چې دا کنه د یا کریم دا به تاسو د شپې او د کېدو نه مخکې کوي کاغه مسخوتن مز نه پس تاسو کوي اګو د شپې چې کم ټایم کې او د کېږي دا کټم کې کوي تاسو خوخه ده نو دا کټم کې به دا وظیفه تاسو کوي خاصو پیره به دا وظیفه تاسو کوي نو د دې سم مخصوص تعداد نشته دي چې سونه تاسو ویل شي ک 200 پیره ویل شي کسل پیره ویل شي کالو ویل نه شي ډیر کنه لس پیره خو ویل شي کنه ک یو لس پیره تاسو دا وای کنه بیا به هم ان شاء الله فرشتي تاسو دعا کوي چې الله تعالی دته عزت ورکړي یا الله دته عزت ورکړي یا الله دته عزت ورکړي زموږ عزت مند ډیره اسانه وظیفه ده یا کریم تاسو د شپې او د کېدو په وخت کې وای نو فرشتي به دا دعا تاسو ته کوي چې الله تعالی دته عزت ورکړي او فرشتو دعا په برکت سره به الله تعالی تاسو ته عزت در نصیب کوي نو په دې وظیفه باندې په خپل عمل کوي خپل نه شروع کوي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم ډیره شیر کوي چاغي هم دا وظیفه شروع کوي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخشال آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان